دا شی مستحب کار دی، ښه کار دی، خوندور کار دی سړی یې وکړي. مولانا صاحب که چیرې په یو کور کې څوک وفات شي د دې مړي کور ته په لومړۍ ورځ باندې ډوډۍ وروړل څه شرعي حکم لري؟ دا کار په مختلفو طریقو باندې په مختلفو اقوامو کې کیږي او ځینې خلک یې ښه ګڼي ځینې بد ګڼي، نو که لږ وضاحت راکړي په دې موضوع کې. چې کله د چا کره فوتګي وشي، الله دې هر مسلمان کور وساتي، څه کول پکار دي؟ کول دا پکار دي چې د اولې ورځې خاص د غم چې کومه ورځ ده، که همسایګان دي، که قریبان دي، که عزیزان دي، که یاران دي، هغه دې د دغه ورځې یو دیګ پخ کړی، یو ډوډۍ پخ کړې، دا کور لري دې وروړي. مننه مولوي صاحب. په ځینو ځایونو کې دغه رواج 3 ورځې ده، یعنی 3 ورځې د مړي کور ته خلک ډوډۍ وروړي او یا 3 ورځې د مړي په کور کې خلک ډوډۍ نه خوري. د دغه لږ وضاحت راکړئ چې دا 1 ورځ ده یا هم 3 ورځې ضروري ده؟ او کې 3 ورځې سړی وکړي هم ښه کار دی، بد کار نه دی. 3 ورځې سهار غرمې او د ماښام دپاره یو ډوډۍ موډۍ تیاره کړئ. زموږ دوی په وطنو کې دا شی شته. مولانا صاحب که مختصر راته ووایي په کوم حالت کې اصلا د مړي په کور کې ډوډۍ خوړل دا مطلق ناروا دي یا شرعاً جواز نه لري؟ که د دغې پوښتنې ځواب راکړئ. کله چې په یو کور کې فوتګي وسوله، اوس دا سړی مړ سو، شنې یتیمان یې پاته سو، شنې یتیمان یې پاته سو، د دغه سړي د خپل جیب د خپل کور چې کومه ډوډۍ ده، دا و دا راغلو خلکو ته جایزه نه ده. دا و دا راغلو خلکو ته که فاتحې له راغلي دي، که تعزیت له راغلي دي، او که جنازې له راغلي دي، دا و دې خلکو ته جایزه نه ده. ولې؟ دغه یتیمان دي او د یتیم شی څوک خوړلی نشي، که څه هم دی تا ته اجازه درکړي. مننه مولوي صاحب. تاسې یادونه وکړه که چیرې یتیمان وي نو په دې صورت کې ناروا دي. که چیرې یتیمان ورڅخه نه وي پاتې بلکې د مړي څخه ځوانان بچیان پاتې وي یا لویان وي، په دې وخت کې څه حکم لري؟ مطلب د مړي څخه پاتې شوني یتیمان نه بلکې ځوانان دي. که چیرې مطلب ماشومان نسته، یتیمان نسته پکې، یا د هغه رقم غائب نسته پکې، ګرده ځوانان دي، هغه وایي موږ ډوډۍ ورکوو. ولې ورکوې ډوډۍ؟ د الله رسول ګوره ناجایزه نه ده. دا کور چې کله بچیان نسته او یتیمان نسته، غائب هم څوک نسته، دوی پر خپل طبیعت باندې چاته ډوډۍ ورکړي پروا نه لري، پروا نه لري. خو دا شی په دې کلیو کورو کې رواج جوړ سلو. مولوي صاحب محترم صحیح شو، په مسله انشاءالله چې پوه شو. یعنی ستاسې په وینا چې که چیرې له مړي څخه ځوانان هم پاتې وي نو ډوډۍ ورکول چې شرعاً ناروا نه دي، خو دا یو غلط رواج جوړیږي. سبا هغه څوک چې وسې نه لري یا یتیمان بچیان له یو مړي څخه پاتې، هغوی هم مجبوریږي چې د رواج په اساس باندې د مړي په لومړۍ ورځ ډوډۍ ورکړي، چې دا یو غلط او ناروا عمل ده. نو په دې خاطر هغه خلک چې وسې هم لري یا ځوانان ورڅخه پاتې شوي له مړي څخه، هغوی هم باید په لومړۍ ورځ خصوصا ډوډۍ ورنه کړي او د کلیوالو یا خپلوانو لخوا باید د دوی په دې ورځو کې لاسنیوی وشي. 1 ورځ ضروري ده او که چیرې 3 ورځې دا عمل وشي نو بیخي بهتره کار ده.